أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. سورة بقرة 268 نمبر آیات. الشیطان شیطان ابلیس یعدکم یری تاسی الفقر د غریبین ویأمرکم او حکم درتکی بالفحشاء ببحیی سره والله او الله یعدکم مغفرة وعدک استاسی سره د بخنی منه اخپل طرفه وفضلا او د مهربانی خپلی والله واسع الله فراخ فضل والده علیم او پوی ذات ده. دی آیاتی کریمه کی ضررون ذکر کئی اضرار ترک الانفاق وفوائد الانفاق د نه خرج کولو ضررونه او د انفاق او د خرج فائدې. امام قرطبي عبدالله ابن عباس قول نقل کړي ودي کې دوه وعدې د الله د طرف دي او دوه د شیطان د طرفه، یعنی دوه سيزونه د الله د طرفه او دوه سيزونه د شیطان د طرفه. د الله د طرفه دوه سيزونه یو د بخنی وعده یعدکم مغفره او فضلا دا په عطف دی د الله د خپل فضل وعده. نو دا دوه سيزونه د الله د طرفه دي چې الله درته بخنه کوي او الله در باندې مهرباني کوي. شیطان خبرو کې په وسوسو د سسو کې مرضی او د شیطان د طرفه دوه سيزونه دي چې یو یعدکم الفقر د فقر او د غریبین يرول او دویم د بهایي حکم او امر کول. کامیاب انسان دا دی چې دغه د شیطان دا دوه نقصانی کارونه پریدي، یو د فقر نه ری او غریب بشي خرچه مکوه بخل نه کار اخلي صدقې نه کوي او دویم بهایي کوي شیطان منی. نو دا د شیطان د طرف دی بهایي کول او په الله د مخلوق سره ښېګړه نه کول د شیطان د طرفه وسوسه ده او د هغې کوشش دی. او د الله د طرفه وی مخلوق سره ښېګړه کوه بهایي نه ځان ساته، نو د الله در سره د مغفرت وعدې دي او د الله د مهربانۍ او د فضل وعده د ستاسې سره. دواړو کې موازنه پکار ده او انسان ته خدا پته ده چې ان شیطان لکم عدو، شیطان هم دشمن دی، الله را په ګوته کړی دی، لوی دشمن ښکاره دشمن دی. نو اوس دغه سره سړی اګري کېږي په هغې په خبرو راضي کېږي او که د الله دعوت قبلی نو حاصل یې دا دی چې د مخکې نه کومه مسله د انفاق فی سبیل الله د هغې مثالونه او ترغیبات او شرایط او آداب ذکر کېدل. نو دې کې په یو ناشنا انداز الله عز وجل ترغیب ورکړه د انفاق فی سبیل الله ته چې تاسو انفاق کوئ. نو الله فرمای الشیطان
يعدكم الفقر شیطان یری ستاسي د فقر نه. شیطان مراد تن ابلیس او دغه اولاد دي او ورسره انساني چې انسي کوم شیطانان دي او د شیطانی کار کوي او سره یری دي د فقر نه چې ته مال لګي په نیک کارونه کې نو مال به دي کم شي نو غم دغه شیطانانو سره ملګری دي. ټول ته دا لفظ شامل دی په ټولو اطلاق راځي من الجنة والناس کی. شیطانان دو قسم دي څه پټ دي پیریانی پټ په نظر نه راځي من الجن او سب انسانانو کې شیطانان دي. نو شیطان یعدکم الفقر یعدو دا د وعدین راغستې شوی دی د دوه معناګانې دي. ستاسو سره وعده در سره کوي د فقر وعده در سره کوي او بل معنا د وعده یعدو کی معنا د وعید د یرولو معنا ده یریم د فقر او غریبین مری. نو دا علماء په دې عنوان سره کتابونه لیکلي مداخل الشیطان شیطان د داخلي دلو زیونه په کومو طریقو انسان ته راځي. هغه ډېرې طریقې دي خو په باب د انفاق کې په دې طریقه راځي شیطان سره وعده کوي او یری ورکه دا پیسې دي ورکړه نو بس تباه شوي تا د خو ډېرې مسلې دي او دا خو تا مارکته ولګي نو دومره نقصان به دي وشي او که دا جمع کې دا فایده به پکې وشي کور به جوړ کړي دا ګاډی به واخلي دا نو که په دې خبره زور ورکوي چې ویریږي اول کې د فقر نه چې غریب بشي بیا به څه کوي. نو ډېر د دین کار هم خلک په دې وجې نه کوي د غریبۍ نه یری یوازې انفاق نه یا لکه تا د الله د دین له دا وخت ورکړی خصوصا طلبه علماو ته په دغه طریقه وسوسه ورچي او شیطان ورته راځي چې لکه خلک څه کوي او خلک ځان له پیسې ګټي تا ته خدا در په غاړه دی کور در په غاړه دی کور دې نشته ځمکه دې نشته ګاډی نشته نو دا وسوسې به ورچي د دین د کار نه وباسي. دې په مقابله به په توکل کې تقوا باندې کې چې په الله دې توکلي لکه رسول الله د مرغانو سره تشبیه ورکړه سحر روزي ماخام الله رزق ورکړي او تقوا در پکې ونه شو مې اتق الله الله وعده د چې څوک د الله نه یره او تقوا پکې ونه الله به رزق او روزي ورکړي. د دې زینب ول انتظام وکړي چې د ګمان هم نه او دا حقیقت ته او دا شته او کیږي او د الله وعده دي. مریم قرآن کې دغه تذکره راغله د عیسی علی السلام مور نو هغه زکریا علیه السلام بچ خواته ورغی نو به موسم رزقونه وپراتو. بخاری کې یو حدیث دی او صحابي نیولې دی شهید کې په حرم کې او په کور کې جیل کړه دی نو هغه د کور هغه زنانه په تفسیره کړل چې دی قال بزورلم د سره به انګور پراتو او نه په مکه کې انګورو ځکه ته خو بوټي د سره نه کیږي او قیدی په کمر کې دنه جیل کې دی چا ولا په صحیح مارا سره وبو روټي هم نه ورکول ځکه چې وجوه د پلار دشمن هغه او تړل او زنجیرونه کې خدای باوجود دغه خاطب تازه انګور پراتو. دا تقوا توکل چی نو الله رزق ورکي بلکې الله عز وجل وعده ده. بخاری کې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا بلال انفق خرج کوه الله نه مېریږي چې غریب بشي. کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وایي چې ته خرج کوه چې ته خرج کی پتا به خرج کړي کیږي. کله الله قرآن کې ترغیب ورکړي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه اسم خرج کړه الله عز وجل به دغه عوض درکړي او الله پیغمبر په قسم سره دا خبره کړله چې ګوره په صدقه مال نه کېږي بلکې مال سیوا کوي یربي صدقات قرآن خبره ثابت خبره ده. دا عقل
عام عقلونه ناقص شو دي عقل نه رسیږي الله وعده کړل او دسی دا مالدار خلک هغه دي چې هغه صدقې کوي سود الله عز وجل محو کوي ختمي يمحق الله الربا سود کی برکت دی ختمیږي به دسی مثال د پوی د پاره څوک دی فلسفي بوایو د پوی د پاره خودم رده لکه د سپی ته وګوره د سپی په کال کې لنګي سو بچي په یو ځای راوړي برکت پکې نه بس په ډیر کم بدل تخکاری دغه په مقابله کې انسانان یا نور د کم ساروي چې دي په کال کې یو بچی راوړي او اخترونو کې ذبح کیږي هر ورځ دغه ذبح کیږي او برکت پکې دی خړی نو دسی د سود والا په ظاهر کې و چې بس په دې میاش کې په کروڑ پسې دومره لکه سیوا شي بلکې به دومره سیوا شي خو برکت پکې نه بس په یو طریقه به تیزي یو بیماری به ورته باندې کې په کروڑاو به په ورځ دوه کې ولګي ډاکو به پیراش او یا به دغه ډبل شاه او یا دغه د نیټ د کمی لانجی کونجي چراوتی دي پیسې ډالري بغټي په یو ورځ بدل وول شي نو دغه سره مال نسی وکیږي مال کمیږي صدقو سره مال کمیږي د الله وعده د مغفرت او اخروی او دنیوي برکات پکې دي دی وجنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان خود سي وي تاسو د فقر نه خو الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه وسلم فوالله للفقر اخشى عليكم قسم په الله د غریبین په تاسو نه لګم اي مؤمنانو صحابه مسلمانانو چې غریب بشي ولګي نه بمړ شي ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا لكن زر باندې د دنیا د پراخۍ نه لګم کما بسطت على من كان قبلكم بخوا خلق باندې مسوخ کی ډیر شو الله عز وجل هغه تبا کړو د مال ډیر دل تبا کړو اکثر د مال ډیر دل خلق تبا کوي خلق ور سره بدليږي نظریه بدليږي ډیر خلق دي شو مال خرابي امام ابن قیم رحمه الله دی یامرکم بالفحشاء کې دوه معناګانې دي یو معنا د بخل چې مور کو بخل دا افحش پایش بخیل تم په عربی کې او بل خپل معنا مشهوره بهایی ده نو دې مال په بهایی کې لګي په بهایی کې ته لګي او هغه د پاره خو زمون په تجربه کې ده دومره مشهور مالدار به د جمعات کې به د ټوټي پیسې غنور کې چې وی ټوټي پاغي پی ولېږي او چې بل طرف ته بیا کله رسم او رواج او ودونه په پردي واده کې د 1 لک روپو سکه صرف دغه د ډزو ډمبه قصابان پردي واده لېږي وروروري بیا پالي لکه شیطان ورته دی به امر کوي او اکثر مالدار امام ابن قیم رحمه الله یو خبره کړله وې دا غنا چې د کنه مفتاح الزنا ده د اکثر د زنا چابي د شراب او د بهایو د ګناهونو جرل انبیا ده چې تقوا ورسره نه مال ډیریږي نو بس دغه نقصانات دي دغه نقصانات نور مال په خپل نفسه خشه دي خو چې کله دا غینه انفاق فی سبیل الله کېږي مال ته د الله په لار کې لګي او د الله عبادت او سره د الله یاري نبی صحابه سره ډېر مالونه ور سره لکه ډېر ښه کارونه د دین دنیا په مال نه بغیر نه کېږي خو هغه مال لې چې د بل چا په کار راشي د دې آیتونو حاصل ده ستا ژوند ستا او وختونه او ستا مال د بل چا په کار راشي شیطان تاسو د فقر نه یی او وعده در سره د فقر کې حکم درته کوي د فحشا به حیا بس چې کله مال ډیریږي نو بس آیس او چرس او شرابونو مجلسونو زناګانو طرف ته بیا انسان لاړ شي دا د شیطان وسوسه وراشي دا مال بس دې کې لګاو کنه پلان کیږي کې دا چل کیږي پلان کې د چکر ولګاو غاړه داسي شیطان وګوره پلار مشران هم دي سي دي که یو بچی د دین د پاره دي کنه او شل په اخلي لګي نو دې ته مړه دومره پیسې چرته دي غریبي ده منګای ده دا قسمه خبرې کوي خو کداغه بچی چرته اسلام آباد جلسې لګاړې بوزینو په خر پی کوي پلار په زرونو روپۍ لګي دغه به هي کې جلسه د خو مثال شو خو بل اخیا نه اخی قودم ور دي سي چکرې مکرې وي او په بهایو کې تلګي دا د شیطان طریقه ده چې په ښه کارونو کې د یری چې خرچونه کې د بد کارونو ترغیب درکې نو دغه مقابله بس کې د الله حکم دغه په مقابله کې منی ولې ځکه چې الله ستاسو سره وعده د مغفرت دي چې ته صدقه کې د الله د پر اخلاصي بهایي نه ځان ساتي الله مرتبه خنه وکي
او مغفرت کې باندې د پټوالي د دنیا کې بدر باندې الله پرده راوچی بې عزت کیږي بنا ډېر مالدار خلک چې مالدار شو او دغه ټیک ټاک او د شزونو تراړو د کور هغه حیا د کور نه بهر ته شو بے حیا شو پرده په الله ځان به پرده کو نو په دې سره د الله پردي صدقو کې دا فائدم ده مغفرت کې باندې د ستر ده الله په پرده په دنیا کې راچي په عزت سره پاتې شي آخرت کې په الله پرده راوچي چاته نه ښکارا کوي عمر ګناونه دغه ګناه خو د هر انسان نه کیږي پټ ګناه به شي الله په دنیا کې پټ ساتره پردې پر راچي الله آخرت کې هم په الله پرده راچي او د الله ور سره وعده او فضلا د فضل مهرباني او قرآن مختلف آیاتونه او حدیث مون پیش کړه او ملائکه دغه دعا کوي چې اللهم اعط منفقا خلفا الله چې څوک مال لګي نو ته ول عوض ورکي او الله چې څوک نه لګي بخیل دی الله مال ورته تباکي د الله د فضل وعده د الله د مال سیوا کوي دنیا کې او نیکی هم د سیوا کوي هر قسمه فائدې پکې دي والله واسع الله پراخ فضل والده علیم پارس پی دی الشیطان یعدکم الفقر یا وعده کې ستاسو سره د فقر ويأمركم بالفحشاء او امر درته کوي په بهایو والله او الله يعدكم وعده کې ستاسو سره مغفرة د مغفرت او د بخنی منه د خپل طرفه او فضلا او د خپل فضل او مهرباني وعده در سره کوي والله واسع الله پراخ او فضل والده علیم او په ذات قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم